که وختونه رقیبان زما او ستا شي که وختونه رقیبان زما او ستا شي خود د مینې حوصلې مې نه غورځېږي سرې غرمې سرې غرمې سرې غرمې سرې غرمې نشته راځي راپسې راځي خوشي خبرې وغواړئ هري اپ ګلڅانګې ګلمرو خو به مونږ اډونه لیده څوک هغه د تاواني خو سم نوم یې میر نواز خان دی خو خلکو ته تاوانی وي ته ورته څه وې تاوانی که میر نواز خان خان چې ته دی مړی غریب سړی دی د خان نوکر دی او همدغه زموږ نصیب دی که نه نصیب سره څوک لاس خو نشي لګولی شابه کله جنکو تاسو خولې ورکړي دي چې یې پخې کوي بار حجره کې مېلمانه ناست دي ښه ده بیبي ګل وای شانو تو څنګه یې جوړې ولې دا تا اوس لیده څو نه بیبي ګل دا خو هغه ورځ ما د تواني د ډولۍ په ورځ لیدل وه زموږ د اکسن ته راختي وه ما ډېره تنګه کړې وه چې ما ته سندره ووایه نو سندره یې بیا وویله وای بیبي جي داسې ښایسته سندره یې وویله خو ما ته پته نه وه چې اوله راله او د کور مېلمن شوه داسې خبرې مه کوه ګلمرو راځه چې ځو ډېره خو م بدله که یارانو ډېر م ښه وکړو خو دا راته ووایي چې تر څو به موږ دا ډېرې بدلو را بدلو میرکه دشمني د چتو ښکار وي او تا ته ښه پته ده د چتو ښکار نه تل سړی تش لاس راځي زه خو وایم سبدري ته ټلیفون کول نو پکار داسې وخت کې په ډس پکار دی چې پام یې نه شیریات تا ته زه ښه معلوم یم چې زه نه په چا د شانه ګزار کوم او نه د چا دسته شا کوم زه په دشمنۍ کې مخامخ سودا کوم شا په شا نه او ټیک ته سنګرخانه خو چې ستا دشمن ستا مخې نه راځي نو څه به کې انتظار د هغې وخت انتظار چې دشمن کې د مخامخ راتلو حوصله پیدا شي ډېر ګران اصول دي دي سنګرخانه یو خبره یاد ساته وینه او جنگ په اصولو کله هم نه کېږي خو زه دا ویم چې صفدرې دا ونه وایي چې ارباز د مرګ نه یېرېږي دشمني خو اسم سر ته د رسېدو نه ده سنګرخانه خو د هغې مینې تپوس خو دې کوه که نه یاره شیریا خو شیرې ټیک وایي نواب صاحب
ملک ځګروړ ټیلیفون کړو چې سبا ښار ته نه راځي. بلې خیر خو دی څه خاص خبره ده؟ غږ یې ونه کنو. رښتیا ستاسو له جوړېر دي هغه سم اغشتل غواړي. تو ګوره دا خبره اړو زما مزغو نه وتې وه. نواب صاحب په مزغو دومره بوج ما چوي خپل شغل مې راوي. خو علي محمده ډېرې ورځې وشوې د بریالي څه پته نه لګي. تا څه معلومات کړي دي؟ هلو څوک؟ ښه راځه 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 راځه. نواب صاحب بریالي راورسېده. راوی غواړه. راځه بریالي راځه راځه. نواب صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. هلکه بریاليه چې نه راځې نو سوال جواب خو کو که نه چې نه درځم. نواب صاحب چې زه تاسو له خبر در نه کوم نو خیر دی تاسو خو مې تپوس کوئ که نه. بس دا تپوس ته علي محمد نه وکوي. نواب صاحب زمونږ د کارونو څه سره معلوم دی خو د بریالي دا ګیله به روکه خو دا خبره وکړه چې وې چېرته. نواب صاحب پرون بله ورځ پولیس په موږ چاپه وواله په یو بل هم ډزې وکړې دي. هو موږ نه ملوکو لګېدو. ښه نو بیا؟ نواب صاحب ملوک هم چې ډېرې ته وړو نو سا یې ورکړه. اوس خو مونږ د شهبازي د زوی نه ځان خلاص کړی دی. دا په تاسو پولیس څنګه چاپه وواله؟ نواب صاحب عجیبه خبره خو دا ده چې موږ د هغه پسنګري کړې ده او پولیس چاپې په بریالي لګوي. علي محمده بریالي له حساب ورکړه. زه به ځم پولیس نه تپوس کوم چې دوی دا سنګرې ولې نه نیسي. ټیک ته نواب صاحب. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। केले बच्चों केले موري دا زما د سبق ملګری دي. دا ګلې رانا ده او د دې نوم دی تاتره. ښه دا خو دواړه ډېرې ښې جینکۍ دي. دوی واده شوي خو نه دي؟ موري د ګلې رانا خاوند هم زموږ ملګری دی وکیل دی. ښه تاسو کښېنئ زه تاسو له چای حلوا راوړم. نواب صاحب ما خو درته هغه ټوله کیسه تېره کړه کومه چې ما په خپلو غوږونو واورېده. اوس خوښه ستاسو ده. ګلاب شاه خو نواب صاحب ډېر ګلډالي سړی دی خو قدره یې ډېر د ټینګې نه دی. اخر خپې خروالی ځیګر ورخه چې شپې تر منځئ د هغې بلا نه مه یېرېږه. لا خو یې فیصله کې وخت شته. بیا قدرې ته ووایه چې د وخت نه مخکې مه مره. یوازې ته په جیل کې نه یې نور خلک هم شته. علي محمده نواب صاحب سره د دومره موده تېره کړه خو په دې پوه نه شوې چې په نیغه ګوته غوړي نه راوځي. ملک صاحب داسې کسانو سره چل ول کول غواړي
زه ورسره خبرې ډېرې په سوچ کوم هغوی په هره خبره پوهېږي زما دا مطلب نو ملک صاحب ما وی چې علي محمده بس دی پرېږده دا خبره. نواب صاحب کیس فیصله کېدو کې لا وخت شته دا دوه سړي مونږ ورسره ټینګ نه کړ عدالت کې به راپسې خوله روسپړي د تشویش خبره همدغه د ملک صاحب ځیګرور خان په خوله کې ورته څه ګونګړي اچول پکار دي. سری غرمې سری غرمې السلام علیکم. بخیر حاجی. وعلیکم السلام. تاوانی په خیر. واده دې مبارک شه. واده دې مبارک شه. ستړی مشه. خوشاله مشه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا رمضان دی. موږ سره اوس راغلی دی. دله مبارکي ورکړه. د ده د تاواني ودونه په یو ځای وکړو. ها ستا مبارک شه. ستا مبارک شه. کینې بچو. بس جان صاحب خانه د توانی واده اسیم جوړو رامداد خان هم ورسره په پیدان ځای کو. خان زما خو درنه ګیله ده واده ته مې رانغلې. توانی ګیله دې منم خو په هغه ورځ ډېر نوزګار وم او دا نن چې راغلی یم که نه نو خاص هم تا له راغلی یم. نو دا لږې لږې پیسې ځان سره واخلې دا ستا مهرباني خان. رمضانه دا ته واخله. واخله رمضانه جازیت خان زموږ نیک دی حق هم دې ورباندې یار. مهرباني خانداله رمضان خو ډېر غلی هلک دی. رښتیا تا ما ته ویلي که نه چې تا ته د یو کس ضرورت دی دا رمضان ځان سره بوځه. خوښه مې ده خانداله. زه رمداده مزې د شپې خدای خبر چې په کوم بابا دې ګوتې ایښې دي. خانداله ته ونې نن سم صورت کې دی. یجنې زما د لیور خو عقل یې ډېر خوښ و او اوس په میاشتو میاشتو نه راځي دی خو موږ تا پسې ښار ته ډولۍ کې نه و دروړلی ته هم ډولۍ کې راوړې وې. یاره بیبي ګل تاسو یقین وکړئ د ده دومره مصروفیات دي که نه چې سر ګرولو ته هم نه وزګارېږي او تم سر ګرولو ته نه وزګارېږي. بالکل ټیک مې وویل بیبي ګل زه هم ډېره بیزي یم او کله کله خو جانزیب سره کیسونه دومره زیات شي چې بیا ورسره زه خامخا کار کوم او بله دا چې فری لیګل ایډ کې منډې تړلې وه خو تاسو ته پته ده بیبي ګل مونږ یو نوی تنظیم د سوري په نوم شروع کړی دی. ځکه خو د کلي ولس پاتې دی ویم د زړه زور دی ډېر دی. بیبي ګل ډوډۍ تیاره ده. حجرې ته سوال جواب وکړه چې ډوډۍ به حجره کې خورې او که کور ته به راځې. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه روانه بیبي ګل؟ زما لپاره څه شوملې ماسته شته که نشته؟ واو شوملې هم شته او ماسته هم شته دی. خانلاله تاسو خو د کلي نه اړو خوځئ نه ښار ته اړو چکر نه لګوئ. ستا له ښار نه زړه نه کېږي او د خان لاله د کلي نه. یاره بیبي ګل تاسو خو چکر ولګوئ که نه د خان لاله په سر خو هسې هم ډېر کارونه پراته دي. زما خو ډېر زړه کېږي چې ښار ته درشمه او تا سره ډېره وګرځم او شاپینګ هم وکړم. شاپینګ له خو تا اکثر ځې د دې مطلب دا دی چې هلته راشه موږ کره به څو ورځې تېرې کړي خو به ګوري چې موږ څه کوو. پته ده راته دوی د دنیا غمونو په مخه راغستې دي پردي غمونه یې په سر اخیستي. پردي غمونه ورته مه وایه دې ته سوشل سروس وایي د خلکو خدمت. ښه شانو ته به ووایې چې هغه او رمداد به دې سره ښار ته ځي دوی ته د نوکرانو ضرورت دی. یا دا چاته دې روان کړی و؟ یاره غفوریا نن دی د شینخالۍ پروګرام له بوځم چې دا مستې مستې سندرې د ما دې اورم. خو یار دا پروګرام کوم ځای دی؟ همدا ځای دی راورسېدو راځه مړه.
خسته پسې څنګه خانه دا ته چې څه کې نو دا خو نه ګي بینتو ته او دلته ما ته خړو پته نه وه چې ته دا شو کوم کې خان دا له خو مخکې ما دلته لیدلې دا مېلمه دی جي مېلمه ستړی مشي خوار مشي ته ستړی مشي د مېلمه څه خدمت وکړم خیر اوسې خان مونږ ته وایه یو منټ زه راځم دا د نواب صفدرخان ډېر خاص سړی دی ښه ورته وګوره بیا زه چې ځان سره یې ملګري وو خان مونږ سره ځئ لاړ به شم یار غفوریا زما له کار دی ته دوی سره لاړ شه ښه ټیک ده زه ته ورشم ځه الله ورشم کومه خبره راځئ خان زه به مور رسوم ځئ چې ځو راځئ شاله دا څو ورځې زما ستا ډېرې ښې تېرې شوې ما به نه هېرې ښه ګل څانګې تا به زه څنګه هېروم ستا د واده جوړه کې خو ما خپل نویتوب تېر کړی دی داسې مه وایه شانو دې دنیا کې خو هر چا ته خپل نصیب رسي خان لالا اجازت ته زه د الله په امان الله په امان بیبي ګل په امان سلام علیکم بیبي ګل ما به نه هېروئ خفه کېږه مه مړې هغه هم زموږ خپل کور دی نه بچه د الله په امان سلام الله بیبي ګل په امان د ده نوم غفورې دی د صفدرخان او د ذکرور خاص سړی دی هسې پوره شی دی ګورې زما ورته خیال و اوهو په ټول پوره دی چې څومره د ځمکې نه بار دی دومره دننه هم دی یاره منتو چې دی د کوم ځای نه پیدا کړی دی یاره هېڅ پته نه لګي چې د کوم ځای دی او کام قبیله یې څه ده هسې منتو په تا خو پوه نه شو که نه 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 مجال دی زمونږ د لاس صفایي خو منې که نه منم ستا د لاس صفایي منم او ستا د خولې صفایي هم واخله دا ټلیفون یې وکړو ښې خبرې ورسره وکړه السلام علیکم خان او خیر دی ناست دی جی السلام علیکم څنګه چل دی په ایمان زما خو د سره ډېر طبیعت ولګېدو نه مهرباني زه خوښه مې ده در به شمه د الله په امان وایي راشه زما مېلمه شه
د ژوندون پلا خندشتا کې کړيږي که وختونه رکیوان زما او ستاشي که وختونه رکیوان زما